بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو تاسو ټولو ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو راځو نن زمونږ تاسو څلورم لیکچر دی په خیر سره. څلورم لیکچر څلورم درس ډاکټر صاحبانو د هغه دواګانو پاتې برخه وه چې تېره ورځ مو کې ډاکټر صاحبانو 11 دانو څخه یادونه کړې وه. نن ډاکټر صاحبانو راځو همدغه تېر درس په ادامه باندې ډاکټر صاحبانو classification of drugs according to their actions. د دې خبرې هدف ته ډاکټر صاحبانو چې د درملو طبقه بندي ده د دوی یعنی د درملو د تاثیر د میکانیزم له مخې چې دا درمل څنګه تاثیر کوي، دا درمل څنګه تاثیر کوي، د درملو د تاثیر د میکانیزم په اساس باندې د درملو طبقه بندي باندې خبرې کوو. نو تاسو مونږ ډاکټر صاحبانو پرون 11 ثانیې ته ویلو، نو ډاکټر صاحبانو د هغې په امتداد نن 11 نورم وایو. راځئ ډاکټر صاحبانو چې دغه 11 نمبر زموږ شروع په کوم یو ده. ډاکټر صاحبانو انټي ډیاریل ډاکټر صاحبانو یا د اسهال ضد درمل. ډیاریا ډاکټر صاحبانو اسهال ته وایي. اسهال ډاکټر صاحبانو ډیاریا څه ته وایي؟ ډیاریل معنا اسهال. ګوره ډیاریا اسهال ته وایي. ډیاریل چې شو معنا هغه دواګانې چې اسهال که نه اسهال هم څه کوي. انټي ډیاریل هغه دواګانې چې د اسهال څخه تاثیر کوي، اسهال ختموي، اسهال له منځه وړي. ځینې خلک اکثر ورته پیچس وایي که نه، کلي کورونو کې پیچس. نو هغه دواګانې چې اسهال یا پیچس له منځه وړي دغه دواګانو ته انټي ډیاریل ډرګس وایي. راځئ ډاکټر صاحبانو ښه خبره خو دا ده چې موږ تاسو اول د اسهال وپېژنو. ډاکټر صاحبانو داسې وایي if defecation more than 3 times in a day, if defecation more than 3 times in day and change in stool nature. د دې خبرې هدف ته کوم ډاکټر صاحب وایي که چېرته په یوه ورځ کې یعنې په 4 ساعتو کې یو انسان د 3 ځل څخه زیات ډک او دسماتی وکړي یعنی ټایلټ ته لاړ شي او د غایطه موادو په طبیعت کې تغیرات پکې راغلي، دې حالاتو ته ډاکټر صاحبانو دې حالت ته اسهال وایي. اسهال دغه تغیرات کوم تغیرات دي؟ اول فریکوینسي به زیاته شوي د ناروغ، یعنی زر به ځي که نه، زر به ناروغ تشناب ته ځي ټایلټ ته د ډک او دسماتي په خاطر. انکریز فریکوینسي زیات شو، سرعت زیات شو. دویم ډاکټر صاحبانو سټول والیم زیات شو، سټول والیم به پکې زیاتېږي یعنې غایطه موادو حجم به پکې زیاتېږي او سټول لیکویډیټي به پکې زیاتېږي. غایطه مواد به پکې د اوبزن شي، اوبزن ناروغ به شي، اوبزن به شي. غایطه مواد به اوبزن کېږي، ناروغ به زر تشناب ته ځي او ډاکټر صاحبانو د غایطه موادو حجم او اندازه مقدار به پکې زیاتېږي. نو که چېرته ډاکټر صاحبانو دا 3 کارونه وشي د ناروغ په ډک او امتیازو کې او ډاکټر صاحبانو په 4 ساعتو کې د 3 ځله څخه زیات لاړ شي تشناب ته، داسې حالت چې انسان موجود وي دې حالت ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته ډیاریا وایي. نو که داسې یو حالت راغی نو ډاکټر صاحب دې ته موږ او تاسو اسهال وایو، نو بیا به د دې ضد دوا ورکوو چې دا ختم کړو. دغه چې ختموي ډاکټر صاحب دې ته وایي انټي ډیاریل ډرګس. راځئ دا کومې دواګانې دي؟ مثلا اوله دوا ډاکټر صاحب کوډین، لوپراماید، سایکلوسپورین. دا خدای بله ډاکټر صاحب ډېر درمل نور دي خو تاسو ما مثال کې در اخیستې دي. یعنې دا هغه دواګانې ډاکټر صاحبانو چې اسهال له منځه وړي. بیا په دې کې تر ټولو بهترینه دوا ډاکټر صاحبانو یو کلینیکل پوینټ واخلئ. کلو کې کورونو کې ډاکټر صاحب تاسو کې کېدای شي ډېر ورونه ډېر ډاکټر صاحبان به داسې اوسي چې اوس به برحاله مینهخانې ولري، برحاله به ډاکټر صاحبانو چې دی په دواخانو کې اوسېږي، دواخانې به لري. یا تو ساتي ډاکټر صاحبانو لوپراماید د اسهال دپاره ډېر یو ښه دوا ده. مثلا یو څوک اسهال کې موږ انټي بایوټیک ورکوو، سیپروفلوکساسین ورکوو، انفیوژن فلیجیل ورکوو، څه ورکوو ډاکټر صاحبانو صحیح ده چې دا تداوي ده، بالکل ښه تداوي ده. خو یو ورور راځي درته وایي ډاکټر صاحب چې 20 روپۍ لرم، 10 روپۍ را سره دي او قوي اسهال لرم او نور روپۍ نه لرم، ته زما دوا راکړه. نو ته څه شی کولی شې؟ همدا یوه دوا کافي شافي ده، بس خلاص. لوپراماید دوا ډاکټر صاحبانو، لوپراماید یو ځل ارزیابي کوي، ویې ګورئ ډاکټر صاحبانو عملاً ارزیابي کوي، یو ناروغ ته کله ورکوي، تاسو بیا ګټه وګورئ. ډېره بهترینه انټي موټیلیټي دوا ده ډاکټر صاحبانو. د کولمو حرکات چې کوم تیزي اسهال کې دا بېرته سلو کوي. انټي موټیلیټي دوا ده، ډېر بهترین کار کوي. نو یو ناروغ تاسې چې یو ورور ډېر خوار غریب ورور مې دی
نو تاسو کولی شئ چې د دې اسهال ډاکټر صاحب تاسو په 10 او 20 روپو باندې ښه کوي. پاکټ ډاکټر صاحب په 10 روپۍ دی، نو ډېره بهترینه دوا. دویم نمبر ډاکټر صاحبانو انټي ټوسیف. ټوسیف ډاکټر صاحبانو په لاتین کې ټوخي ته وایي. نو انټي ټوسیف د ټوخي ضد دواګانې، یعنی هغه دواګانې چې ټوخي ضد تاثیر کوي او ټوخي له منځه وړي دي ته وایي انټي ټوسیف ډرګس. راځي چې کومې دواګانې به داسې دواګانې څونه مثالونو کې نمونه یادو. مثلا ډاکټر صاحبانو نوسکاپین دوا ده ټوخي له منځه وړي. ډیکسټرومیتورپان دا یو بله دوا ده. خو په دې کې ډاکټر صاحبانو په ډیکسټرومیتورپان کې یو نوم ډاکټر صاحبانو مهمه خبره ده چې دا دوا د وچ ټوخي لپاره تر ټولو ښایسته بهترینه دوا ده د وچ ټوخي لپاره. نو ډاکټر صاحبانو دا یو دوه دواګانې شوې او دوه مثالونه شو د ټوخي ضد دواګانو. دریم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي انستیټیک وبخئ استماتیک ډرګس. انټي استماتیک ډرګس. استماتیک معنا استما. انټي استماتیک ډرګس استما سابندۍ ته وایي که نه، استما سابندۍ ته وایي. نو کله کله ناروغان ته سابندي پیدا کېږي، تکلیف ورته د سږو پیدا شي، تنفسي لارو تکلیف ورته پیدا شي، نو بیا د هغې ضد دوا ورکوي تاسو سابندي له منځه یوسي. نو انټي خو ضد ته وایي که نه، نو استما ده، نو د استما چې له منځه وړي د هغې ضد څه به ورکوي که نه، نو انټي استماتیک ډرګس یعنې هغه دواګانې چې د سابندۍ ضد تاثیر کوي، سابندي له منځه وړي، دې دواګانو ته انټي استماتیک ډرګس وایي. نو د دې مثالونه چې لکه کومه دوا داسې دوا ده چې سابندي له منځه وړي ډاکټر صاحبانو هغه دوا ده، دې دوا ته وایي سلبوټامول. بلې دوا ته مثلا وایي ټربوټالین. او داسې ډاکټر صاحبانو خدای بله دواګانې پکې نور دي، ریټوډرین او داسې نور دواګانې خدای بله دواګانې دي. مثال په تور ډاکټر صاحب موږ تاسو دوه لیکلي دي، سلبوټامول او ټربوټالین. ډاکټر صاحبانو تاسو به وګورئ اکثره د دې ډاکټر صاحبانو انشاقي سپریګانې دي سابندۍ ناروغانو څخه به تاسو وګورئ اکثره ډاکټر صاحبانو سپریګانې ورسره دي په جیبونو کې پراته دي. سابندۍ ناروغان چېرته چې لږ تکلیف ورته پیدا شي دوا سپری کوي پوزه کې یا خوله کې، هغه تاسو وګورئ سپری د بره شي یا به ټربوټالین یا به سلبوټامول، د دواړو نه به یو وي. نو ډاکټر صاحبانو دا هغه دواګانې چې سابندۍ کې کارول کېږي، سابندۍ له منځه وړي. نو انټي استماتیک ډرګس. څلورم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي پرورایټیک. پرورایټیک معنا ډاکټر صاحبانو پرورایټیک یا پرورایسس ډاکټر صاحبانو خارښ ته وایي. انټي پرورایټیک هغه دواګانې چې خارښ له منځه وړي، وجود باندې کله کله خارښ راځي او د مختلفو عواملو له کبله راځي. نو انټي پرورایټیک ډرګس ډاکټر صاحبانو هغه دواګانې دي چې په بدن کې خارښ له منځه وړي. نو کومه دوا به داسې ډاکټر صاحبانو انټي هیسټامینیک دواګانې. دا اوس دوا نوم نه دی ډاکټر صاحبانو، خاطر د کورنۍ نوم دی. انټي هیسټامینیک کې ډاکټر صاحبانو ډېرې زیاتې دواګانې دي. خیر سره کله چې موږ تاسو ډاکټر صاحبانو د حساسیت یا د الرجۍ ضد دواګانې شروع کړې، نو بیا به ډاکټر صاحبانو موږ تاسو په خیر سره هلته انټي هیسټامینیک دواګانو کې بیا وایو چې انټي هیسټامینیک دواګانې څومره ډېرې دواګانې دي. نو د انټي هیسټامینیک د کورنۍ چې څومره دواګانې دي دا ټول ډاکټر صاحبانو خارښ له منځه وړي. لکه مثلا یو کومه دوا لکه ډاکټر صاحبانو مثلا لورټاډین، کلیماسټین، آټولسټاټین، همداسې ډاکټر صاحب نور دواګانې خدای بله دواګانې ډاکټر صاحبانو چې دغه دواګانې کیسټین، کیټوټیپین او داسې نور دواګانې ډاکټر صاحبانو چې دغه خارښ له منځه وړي او انټي هیسټامین کورنۍ پورې تړاو لري، دغه دواګانو ته انټي هیسټامینیک دواګانې وایي. دویم ډاکټر صاحبانو کورټیکوسټیروئیډ لکه ډیکسامیتازون، ډیکارډان، همدارنګه پریډنیزولون، دغه دواګانې ډاکټر صاحبانو چې حساسیت انسان وښیي که نه خارښ په وجود باندې ولګي، نو بیا که تاسو کتري موږ دا ورکوو که نه نو دا هم خارښ ښه کوي. نو کورټیکوسټیروئیډ او انټي هیسټامینیک دواګانې دا ډاکټر صاحبانو خارښ ضد تاثیر کوي. پنځم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انډروجن. انډروجن ډاکټر صاحبانو څه دی؟ انډروجن ډاکټر صاحبانو 6 هورمونونه دي، 6 هورمونونه دي ډاکټر صاحبانو. دغه انډروجن یعنې زموږ په بدن کې ډاکټر صاحبانو هورمونونه دي. ها کله کله ډاکټر صاحبانو داسې یو حالت راځي چې دغه هورمون کمیږي، نو چې کم شي ډاکټر صاحبانو باید د دوا په شکل د بهر څخه ورکړل شي. دغه هورمون ډاکټر صاحبانو انډروجن هورمون څه شی کوي ډاکټر صاحب؟ د بدن کې د کوم ځای نه ازادېږي؟ په بدن کې یو اډرینل ګلینډ څخه اډرینل غدې څخه چې دا ډاکټر صاحبانو 2 غدې دي او د هر پښتورګي د پاسه ډاکټر صاحبانو جوړښت لري او داسې د مثلث شکل باندې دي. د هر پښتورګي د پاسه داسې ډاکټر صاحبانو فرض کړئ ډاکټر صاحبانو دا پښتورګی دی، دا یو پښتورګی شو که نه، د دې پښتورګي د پاسه ډاکټر صاحبانو داسې غدې شتون لري، داسې
دا خو یو پښتورګی دی که نه دی خو بل هم دی ښی طرف ته نو د دې پښتورګي دې دواړو د پاسه دغه شانې غدې دي دې غدې ته وایي ادرینل ګلینډ ادرینل ګلینډ ادرینل غده نو د دې څخه افرازېږي او بل ډاکټر صاحبانو د ټیسټس څخه ازادېږي خوسیو څخه د هګۍ ډاکټر صاحب د نارینه ټیسټس خوسیې چې ورته وایي نو د دې دواړو څخه ازادېږي ښه کوم دوا ده مثلا انډروجن کې کومه دوا مثلا انډروجل او انډروکزي دغه دوا د ډاکټر صاحبانو چې دغه دوا څه شی کوي دغه دوا ډاکټر صاحبانو په بدن کې خدای بلا وظیفې لري خدای بلا وظیفې لري ډاکټر صاحبانو انډروجن هورمون مثلا انډروجن هورمون ډاکټر صاحبانو په نارینهو کې څه وظیفې لري د نالو ډاکټر صاحبانو د ګیرې په پیدا کولو کې د تخرګونو کې ویښتانو په پیدا کولو کې نارینهو ته د اواز ډبلوالی ورکول نارینهو ته د نارینهو قیافه ورکول دا ډاکټر صاحبانو د انډروجن هورمون وظیفې دي نو ډاکټر صاحبانو که چېرته ډاکټر صاحبانو د نارینهو په بدن کې انډروجن هورمون کمیږي نو ډاکټر صاحبانو تاسو ګورئ دغه نارینه بیا زنانه و شیمیل چې ورته وایي که نه هغوی طرف ته وړي ډاکټر صاحبانو چې نارینه هورمون پکې کم شي او د زنانه هورمون پکې زیات شي نو دغه نارینه بیا اواز هم د ښځو ته ورته شي بیا کوسه چې ورته وایي ګیرې هم نه راځي ډاکټر صاحب همدارنګه ډاکټر صاحب خدای پر نور ستونزې پکې پیدا شي ډاکټر صاحبانو چې دغه هورمونونه یعنې په نارینهو کې ډاکټر صاحبانو جنسي غدواتو جنسي غړو ته وده ورکوي او د نارینه دوهمي جنسي خواص را څرګندوي نو دا ډاکټر صاحبانو د انډروجن هورمونونو وظیفه ده په بدن کې د ادرینل ګلینډ ادرینل غده چې پښتورګي د پاسه ده او ټیسټس یا خوسیو څخه ازادېږي او انډروجن هورمون دا دواګانې شو مثلا انډروجل او انډروکزي مثلا دا دوه دواګانې نومونه شو چې بهر نه ناروغ ته ورکول کېږي نو ډاکټر صاحبانو پاتې برخه موږ تاسو په یو بل لیکچر کې جوړو باقي مو په لاس سپارم خوښ خوشحاله او آباد اوسئ